السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو مسلمانانو ورونو، کلوي لوري ټلیفون، انټرنیټ او موبایل موږ تاسو خپل منځنۍ اړیکې ډېرې اسانه کړې او موږ کولی شو چې په ډېره اسانه د یو بل مسلمان ورور پوښتنه وکړو، د خپل خپلوان پوښتنه وکړو، اگر که هغه د دنیا په بل ګوټ کې ولې نه اوسېږي. که د یوې لوري موږ تاسو کولی شو چې هغې سره په موبایل باندې میسجونه وکړو، هغې ته تلیفون وکړو، هغې سره ویډیو کال وکړو، خو باید چې موږ تاسو په دې باندې یوازې اکتفا ونه کړو، بلکې د هغې کور ته ولاړ شو، د هغې پوښتنه د نږدې نه وکړو، ځکه دا پخپله مستقل او ډېر یو د فضیلت نه ډک عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایلی دي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. الله رب العالمین فرمایي چې زما مینه محبت هغه دوه کسانو دپاره واجبه ده چې زما دپاره یو بل سره مینه محبت کوي، زما دپاره یو بل سره ناسته پاسته کوي، زما دپاره د یو بل پوښتنې ته ورځي او زما دپاره په یو بل باندې خرچه کوي. په دې باندې بس موږ ستاسو څه کېږي چې زموږ او ستاسو یو مسلمان ورور دی، موږ د هغې پوښتنې ته ورځو، 1 کیلو 2 کیلو میوه ځان سره واخلو، یو قلم ځان سره واخلو، هغه مسلمان ته په تحفه کې ورکړو. په دې سره د هغې زړه ډېر زیات خوشحالیږي. د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي: تهادو تحابو، یو بل ته هدیه ورکوي، یو بل ته ډالۍ ورکوي، یو بل سره به مینه محبت زیاته شي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی هغه د بل مسلمان ورور پوښتنې ته چې هغه په بل کلي کې اوسېده، دا چې کله په لار باندې روان و، الله رب العالمین ته ملایکه راولېږله او دې ملایکې د دې انسان نه پوښتنه وکړه چې ته چېرته روان یې؟ نو ده ورته وویله چې په دې بل کلي کې مې یو ملګری دی، یو دوست مې دی، د هغې پوښتنې ته ځمه. نو ملایکې ورته وویله چې هغې تا سره کوم احسان کړی و چې ته یې پوښتنې ته ځې؟ نو دې ورته وویل: نه، ما سره کوم احسان نه دی کړی، خو مګر زما سره د الله تعالی دپاره مینه محبت دی. نو ملایکې ورته وویله چې زه د الله ستا یم، زه تا ته رالیږلی یم او الله تا سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې تا د الله د مینې د وجې نه د دې انسان پوښتنې ته روانې. بل ستر فضیلت د مسلمان پوښتنې د تللو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. کله چې مسلمان د بل ناروغه مسلمان پوښتنې ته ځي یا یې همداسې پوښتنې ته ورځي، ناروغه نه دی همداسې پوښتنې ته ورځي، نو د اسمان نه به ورته ملایکې آواز وکړي چې ډېر ښه انسان یې، ډېر ښه کار دې کړی دی، ډېر ښه مزل دې کړی دی، وتبوأت من الجنة منزلا، او ځان ته دې په جنت کې ځای پیدا کړه، ځان ته دې په جنت کې په خپل لاس باندې ځای جوړ کړه. نو څومره اسان کار دی، زموږ او ستاسو پې څونه وخت لګېږي. الحمدلله نن سبا ګاډي دي، په ډېر کم وخت کې موږ کولی شو چې ډېر لرې ځای ته پې لاړ شو او چې ځان سره بیا معمولي څه واخلو، معمولي څه میوه ځان سره واخلو، د هغې ماشومان د خوشحالولو دپاره هغې ته پې څه واخلو. موږ او تاسو ته پې الله رب العالمین جنت راکوي. کار ډېر اسان دی، اهتمام یې ډېر کول پکار دي. همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې الله رب العالمین فرمایلی دي: المتحابون فی جلالي لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشهداء. څوک چې زما دپاره یو بل سره مینه محبت کوي، دې ته به زه د قیامت په ورځ باندې داسې د رڼاګانو منبرونه ورکم، داسې چوکۍ به ورته ورکم چې شهیدان او پیغمبران به د دې چوکۍ پسې پسخېږي او دا به په زړه کې راځي چې کاش کې چې داسې چوکۍ او داسې اوچت تختونه الله موږ ته راکړي. نو کار ډېر زیات اسان دی. د مسلمان پوښتنه کول، د هغې کور ته ورتلل، د هغې په غم او خوشحالۍ کې برخه اخیستل د دومره خیر او د دومره فضیلت نه ډک دی. نو زموږ او ستاسو چې کله دا خبره زړه ته کوز شي چې داسې قیامت ورځ را روانه ده، جنت شته دی، جهنم شته دی، نو بیا به هله موږ او ستاسو سره د دې کارونه غم پیدا شي. خو کله چې موږ او تاسو خپل دنیا ته کار ویلی او خپل دنیا او پیسې ګټلو ته هم کار ویلی، د 2 دقیقو 3 دقیقو شمیرنه هم ځان سره کوو چې یاره زه چې زه والله زما 2-3 دقیقې د دې خوانه په مزل کې لګېږي او 2-3 مې د هغې خوانه لګېږي او بیا به هغې سره ناست یم او دا حسابونه کوو، بیا موږ او تاسو نه به ډېر عبادتونه پاتې. راځئ مسلمانانو ورونو، د الله د رضا دپاره د یو بل پوښتنه وکړو، د یو بل کور ته ولاړ شو، یو بل سره په غم او خوښۍ کې ځان شریک کړو. ځکه زموږ او ستاسو د اسلام داسې شخصي اسلام نه دی چې یوازې زه خپل لمونځ اودس کوم او زه په دې باندې خلاص شم. نه،
داسې نه ده. زموږ تاسو اجتماعي دین دی. د وجه نه کوم تاسو په اسلام کې وګورو د هر چا خپل حقونه معلوم دي. د خپل ځان خیال بم ساتي، د مور او پلار خیال بم ساتي، د خپل گاونډي خیال بم ساتي، د خپل خپلوانو خیال بم ساتي، د مشرانو، د استادانو، د شاګردانو چا چې در سره احسان کړی دی دغه د ټولو خلکو خیال بساتي او د ټولو خلکو پوښتنه وکړي د لپاره چې د خلکو حقونه تا پورې تړل شوي دي. او دا په موږ تاسو باندې د خپل خپلوانو، د مشرانو او د گاونډیانو حق دی چې موږ تاسو دغه پوښتنې ته ولاړ شو، هغه سره کینو چې څومره موس کیږي دغه مشکلات حل کو. که موږ تاسو د پیسو ورکولو توان نه کیږي، دعا هو ته کولای شو، هغه سره خو ځان په غم کې شریکولای شو چې ورور اعظم د سره په غم کې شریک ما، هغه ته دعا وکړو، سفارش ته چیرته پیدا کو، نور خلکو سره دغه د وجه نه رابطه وکړو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې کوم بهترین عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې بهترین عمل دار چې ته مسلمان زړه خوشاله کې، پر دې خلک خلاصه کې، دوستان خلاصه کې. زمونږ تاسو نه خپل مور او پلار را نه پاتې دغه پوښتنې ته مونږ نه ورځو. کچېرې ژوندۍ په مونږ تاسو باندې دغه سره ملاقات او دغه ورتګ دا په مونږ تاسو باندې لازم دی. او کچېرې وفات شوي نو باید چې ټولو ته د زړه د اخلاص دعا وکړو. الله دې زمونږ تاسو مور او پلار، مشران او کشران او ټول خپلوانو بخي، او الله دې مونږ تاسو ته په دې ستر او د خیر نه ډک کار باندې د عمل کولو توفیق راکړي.